د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې د 1300 تنو فارغ شویو ځوانانو د فراغت مراسم ونمانځل. اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی که هدف از او فقر زدایی و تربیه منابع بشری متخصص و حرفه‌ای برای بازار کار هست به منزله یک دکان سفارش گیرنده هست، یک شرکت فابریکه سفارش گیرنده. یعنی هر چیزی که نظام به اون نیاز داشته باشه در مدت کوتاهی میتونه که افراد ماهر و مسلکی تربیه کنه. د بیلابیلو مسلکی او حرفوي زده کړو د دغه فارغ شوو ځوانانو د فراغت په مراسمو کې د اسلامي امارات یو شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی وو. د ملي دفاع وزارت سرپرست وویل چې ټولنه مو مسلکی کادرونو ته اړتیا لري او هیوادوالو ته پکار ده چې په خپل اولادونو دیني او عصري زده کړې وکړي. کوشش وکړي چې په هر کور کې یو د دیني علومو طالب، یعنی یو زوی د دیني علومو طالب کی، یو د عصري علومو طالب کی، په عصري کې هم یو ډاکټر کی، یو انجینر کی، یو د یو بل مسلک لپاره، ترڅو په هر کور د هر کور څخه د وحدت ناره راپورته سي، ترڅو د هر کور څخه د یووالي ناره راپورته سي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال وویل چې په هیواد کې د سرتاسري امن له ټینګښت سره د هر ډول پرمختګ ښه زمینه برابره شوې ده او د ځوانانو د مسلکي روزنې ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. اینمی وطن، اینمی خانه ما و شماست. ای با ما و شما حق دارد که در همینجا زندگی کنیم، این وطن را آباد بکنیم. در همینجا شما باید، ما کوشش میکنیم انشاءالله امسال در پوانتون بین المللی در اینجا کوشش داریم که بخشایی که مهم است در اونجا بخشای دکترا در اونجا شروع شود. جوانای عزیز ما در اینجا برای طب شروع شده است، برای زراعت شروع شده است، برای بخشای دیگر. په دغه مراسمو کې د لوړو زده کړو وزیر د تخنیکی او مسلکي زده کړو فارغ شویو ځوانانو سره ژمنه وکړه چې په پوهنتونونو کې به د لوړو زده کړو زمینه ورته برابره کړي. پوهنتون دروازې ستا پر مخ باندې خلاصې دي، راسه عالي تحصیلات به ستاسې د خادمانو په صفت باندې ستاسې په خدمت کې، او تر نورو محصلانو تر نورو شاګردانو به تاسې حق د ترجیح ځکه لرئ چې تاسې د نظري زده کړو تر څنګ په عملي میدان کې ډېر کار کړی دی. نو ستاسې ته به موږ د یو خاص امتیاز په شکل باندې ښایلو توجه به درته کوو. فارغ شوو ځوانانو غوښتنه کوله چې د کار او تحصیلي بورسونو زمینه د ورته برابره شي. د تخنیکی او مسلکي زده کړو د بیلابیلو مرکزونو د فارغ شوو ځوانانو د فراغت مراسم د کابل پوهنتون د غونډو په تالار کې ونمانځل شول چې فارغ شوي ځوانان د مسؤلینو له لوري وستایل شول.